پاکستان کې د افغان سفیر د لور تښتولو تر شا پټ رازونه، منظور داوړ ایمیل ولیخیل او نورو افغانانو غبرګونونه. دا چې پاکستان پر دې حساس وخت کې ولې داسې وکړ، جزئیات یې پر همدې ویډیو کې وګورئ. په دې وروستیو کې د افغانستان د حالاتو د خرابېدو سره هممهاله په اسلام آباد کې افغان سفیر له یو شمېر پښتنو مشرانو او پاکستاني سیاسیونو سره لیدنې کولې، او د سرچینو په وینا یادو سیاسیونو ته یې د پاکستان پوځ د دوګوني چلند په هکله معلومات ورکول. نو دا کار په پاکستان بد ولګېد او ډېر شرموونکی کار یې ورسره وکړ، تر څو سفیر ځان ته سر ټیټی کړي چې له دې کار منع شي او په راتلونکي کې د پاکستان د ریاست هره غوښتنه په خلاص زړه ومني. تازه خبر دا دی چې اسلام آباد کې افغان سفیر نجیب الله علیخیل رسنیو ته ویلي چې د نوموړي لور سلسله علیخیل اسلام آباد کې د سرطان د میاشتې په 25مه نیټه د نامعلومو کسانو لخوا د تښتول کېدو وروسته سخته شکنجه شوې او بیرته خوسي کړل شوې، چې اوس مهال په روغتون کې د درملنې لاندې دی. اسلام آباد کې د افغان سفیر د لور تښتول کېدو وروسته افغانستان بهرنیو چارو وزارت غبرګون ښودلی. یاد وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره په یاده پیښه ژوره خواشیني څرګنده کړې او دا پیښه یې په کلکو ټکو غندلې. په اعلامیه کې د یاد هیواد څخه په کلکه غوښتل شوي چې پیښه په جدي ډول باید وڅېړل شي او عاملین یې باید پیدا شي او ژر تر ژره باید د قانون منګولو ته وسپارل شي. د پی ټی ایم مشر منظور پښتون بیا وایي چې د اسلام آباد څخه د افغانستان د ټاکلي سفیر لور شکنجه کول ډیره ځورونکې پیښه ده. دا پیښه د پښتنو افغانانو توهین ده. دا پیښه د زوال انتها ده او موږ د داسې ناروا حرکت سخت مخالفت کوو. محسن داوړ بیا لیکلي د سفیر لور تښتول پاکستان لپاره زیات د شرم څخه ډکه خبره ده او په سختو ټکو یې غندو. هغه ویلي پاکستان په تر ټولو امن ښار اسلام آباد کې څنګه امکان لري چې د یو هیواد د لومړي درجه ډیپلومات لور دې وتښتول شي.